یوه جمله ده د کمپیوټر په سکرین باندې یا د موبایل په ښیښه باندې یا هر هغه ځای کې چې تاسې سترګې پرې همیشه لګیږي هلته یې ولیکئ او همیشه ورته چې کله ګورئ دا جمله به ستاسې ژوند بدل کړي او ستاسې په ژوند کې به مثبت بدلون راولي او د ژوند په اصلیت او حقیقت به مو پوه کړي. زه درته په سکرین لیکم دا جمله زده کړئ ولیکئ او همیشه ورته پام کوئ. عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه. څومره چې د زړه غواړي څنګه چې د زړه غواړي ژوند وکړه خو پام دی وی چې یو ورځ مرې او له هر چا سره چې د خوښوي مینه ورسره وکړه خو پام دی وی چې یو ورځ درنه دغه کس جدا کیږي. نو دغه ژوند په همدغه قاعدو باندې دوام ورکړي ورته ځکه چې هر چا سره مینه محبت لري مینه ورسره وکړي کینې ورسره مور پلار ملګری هر څوک چې وخت ورسره تیر کړي قدر او عزت وکړي محبت ورسره وکړي ځکه یو ورځ به درنه جدا کیږي او څنګه چې د زړه غواړي ژوند وکړه خو یو ورځ به مرې او کوم عملونه چې کې پام دی وی چې له مرګ وروسته به ترې پوښتل کیږي. السلام علیکم.